چین وایي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ دې ژر تر ژره ازادې شي. تېره اونۍ په پاکستان کې د لویدیځو هیوادونو استازو له اسلام آباد څخه غوښتي وو چې په اوکراین باندې د روسیې یرغل وغندي. خو عمران خان وایي چې پاکستان د هغوی غلام نه دی چې هره غوښتنه یې ومني. په پاکستان کې د 22 هیوادونو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو مشرانو د مارچ په لومړۍ نیټه د یوې اعلامیې له لارې د پاکستان له حکومت څخه غوښتي وو چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل د غندلو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پریکړې ننګه وکړي. په دې ډول د داسې یوې اعلامیې خپرول بېساري بلل کیږي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف وباله. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یوې سیاسي غونډې کې دغې اعلامیې ته په اشارې وویل: تاسو زموږ په اړه څه فکر کوئ؟ آیا موږ ستاسې غلامان یو؟ تاسو چې هر څه وایئ موږ یې باید وکړو؟ پاکستان چې د لویدیځ متحد بلل کیږي په ملګرو ملتونو کې د روسیې د یرغل د غندلو لپاره یې له رایې ورکولو ډډه وکړه. هند هم په دې اړه رایه نه وه ورکړې او عمران خان همدې مسلې ته په اشارې وویل: غواړم د اروپایي ټولنې له سفیرانو وپوښتم چې آیا هند ته مو هم همداسې یوه اعلامیه لیکلې ده؟ نوموړي شکایت وکړ چې پاکستان په افغانستان کې په جګړې کې له لویدیځ ترڅنګ د درېدو له کبله زیان لیدلی او په خبره یې د دې په ځای چې وستایل شي غندل کیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.